صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. صدق الله العظيم. سورة سبا یو دیرشم نمبر آیت دویشتم سپارہ. وقال الذين كفروا وبوي آکسان چی کافران دی لن نؤمن هرگز با ایمان را نوڑ منگا بهذا القرآن پدی قرآن باندی ولا بالذی او نپا کتاب باندی بین یدیه چی دین اوڑان دی. ولو ترى کچری تؤوین اذ الظالمون اغوق ظالمانا موقوفون چی ودرولی بشی عند ربهم دخپل رب مختا حساب کتاب دپارا يرجع بعضهم الى بعض القول رد کئی بدوی بعضی و بعضو باندی خبرا یعنی یو بلتب خبر ورلی يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا نویبا متبوعین تابعین تا لولا انتم کاش کتا سنوے لکننا مؤمنین نمون بخکلک مومنان وے. پدی آیت کی اللہ جل جلالہ دا منکرین قرآن شکو بیان دی کافرانو باویل چی من بدی قرآن بان ایمان نرو او نپا کتاب بان چی دین مخ کیو لکا مشرکان یو پیرا د یهودیانو نه تاسو اهل کتابو نه تاسو کو چې تاسو د قرآن او د صاحب قرآن په باره کې سوای غیب ورته ویل چې موږ خو په تیرو کتابونو کې دا خبره ویلې ده چې دا قرآن هم حق دی او صاحب قرآن هم حق دی. هغه ډیر زیات په دې خبره باندې غوسه شو چې تاسو هم دا غي طرف کوي. لکه دا مشرکانو نو دا خبره وکړه لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. نخو په دې قرآن ایمان وروړو نه چې مخکې کوم کتابونه تیر شوي لکه تورات زبور او انجیل باغی باندې ایمان نه وروړو ولا بالذي بين يديه. قاضي ثنا الله باندې پتی رحمت الله علیه ویو قول خو پکې دار چې دینه قرآن مراد دویم دار چې دینه پیغمبر علی السلام مراد چې نه خو موږ دا قرآن منو او نه صاحب قرآن منو. اول قول لایق دی. ولو ترى اذ الظالمون بين يديه قابل دید کیفیت د منکرین قرآن. اللہ پاک کوئی پیغمبر علیہ السلام تا لو ترى مخاطب پیغمبر علیہ السلام دی یا عام خلق دی وی کچری تاسو آغا حالت ولیدو چې دغه ظالمان چې دی وی من قرآن هم نمنو دا صاحب قرآن هم نمنو مخی کتابون هم نمنو وی دی با د خپل رب مختا بیا ولاړی او ډیر زیات شرمنده وی ډیر زیاتو شرمنده وی وی کچری آغا کیفیت تاسو ولید کنه هغه بالکل د کتو حالت ته دی ډیر زیات شرمېدلی به ولاړی بالکل به خبر نشي کولای د شرم نه بسترګي ټټکړي. او بیا ورپسې مکالمه ذکر کړي د تابعین او د متبوعین تفصیلی مکالمه دلته شوی. تابعین او متبوعین څوک دي؟ عابدین او معبودین. تابعین او متبوعین یعنی سرداران او دا کم خلق چې دی پیروي کوي
لکه زمونږ په دې زمانه کې سیاسي لیډران او ورپسې چې دا کم کارکنان دي نو دې کارکنانو ته تابعین وي او دې لیډرانو ته څه وي متبوعین وي د دې تابعین او متبوعین د دې کارکنانو او د دې لیډرانو الته تفصیلی مکالمه وکړي دغه کارکنان نے تعبیر په استاد عفو سره کړی دی او استاد عفو سره ځکه کارکنان دا کمزوري طبقه او لیډرانو استکبروا سره دا غیر تعبیر کړي هغه ځان لوی ګڼي مستكبرین متکبر او کبرجن خلکی نو هغه نه تعبیر په استکبروا سره کړي دی ګوره ټول تفصیلی مکالمه خلاصه ته هم بس به ترجمه کوم ختمه اول بدا تابعین دا کارکنان بخپل لیډرانو ته وي کاش چې تاسو نه نو موږ مضبوط مؤمنان خو کامل او کلک مؤمنان به کاش چې تاسو نه ځکه موږ تاسو د وجه نه گمراه شو نو دا لیډران به ورته وي چې تاسو موږ د حق د لارې نه منع کړی تاسو کې موږ څوک د لاس نیولې دي چې د حق د لارې پرې دی دا زمونږ طرف تراوړې وي موږ تاسو ته دا چرته نه دی کړی وی کله چې تاسو ته حق راغلی دی نو تاسو په خپل انکار کړی د حق نه څنګه انکار کړی په خپل انکار کړی مونږ تاسو نه منع کړی بل کنتم مجرمین تاسو په خپل مجرمان یې په خپل دا جرم کړی د قران نه انکار وکړو او د صاحب قران نه انکار وکړو نو بیا ورته دا کمزوري خلک وي چې تاسو خدا وایي چې مونږ تاسو نه منع کړی خو تاسو نه یې دي تاسو نه بل مکر الليل والنهار هغه د تیر شپو ورځ خبرې دي تاسو نه ير شوي دي تیر ير شي وې دا د تیر زمانه خبرې دي ډیره زیاته زمانہ پکې تیر شوي د تاسو ير شوي دي تاسو رایات کې شپه ورځ بم د تقریرونه مونږ ته کول او دا خبرې بم کولې چې دا پناه حق لري مونږ په حق یو دا پناه حق لري او مونږ په حق یو دغه مشرکان سرداران د مشرکانو چې کوم سردارانو دی به دغه لاندې خلکو ته ویلو چې دا پیغمبرم په حق نه دی د ساحر دی د مجنون دی نعوذ بالله دا خبره به ورته کولې وای دا د چې کوم کلام ته قران وای دا قران د الله طرف نه دا د خپل ځان نه جوړ کړی دا خبره ورته دی کولې زه په د قران کې په حدیثو کې شته دی او تاسو باندې اورئ چې د کافرانو به دا کول الته به دین کارو کې چې مونږه نه دی کړی او مونږه حالت زمونږ د وسنۍ زمانه لیډرانو دغه حالت چې کوم سټیج تراخیږي داسې مضبوط تقریر وو کې ځان به فرشتہ ثابت کې او بل به شیطان ثابت کې چې بیا بل لیډر وږي هغه وره نو هغه بیا فرشتہ یا بل بسې ابل به بیا شیطانی چې بل ته وښه نو هغه بل به بیا ابو فرشتہ دا بل به بیا شیطانی همدغه حالت ته په پاکستان کې داسې یو سیاسي لیډر نشته چې سړی او د خپل ما تحت د لګتا زما مقتدیان دي یا مثلا زما شاګردان دي یا داسې نور خلک دي داسې یو سیاسي لیډر نشي سړی خپل شاګردانو ته مقتدیانو ته خپل متعلقین ته وشي ګوره دا یو مضبوطونه شي دا نور پرې دی دا یو مضبوطونه شي ځکه چې ټول د باطل نظام پیروکار دي ټول د کم نظام پیروکار دي د باطل نظام پیروکار دي نو ته کم یو ته کوته نشي چې د بس روان شي نو حق شته ګوره ها ځکه لا یزالو پیغمبر علیہ السلام همیشه یو ډله به داسي چې هغه په حق باندې ولاړي نو تاسو زه تاسو کوم د پیسو ګټلو چل هغه تاسو ته ما چې تنه خودلې وګوره هر چا د پیسو ګټلو طریقه ورزي نو دا شان ځان له حق پرس خلق معلوم کې ها او غي پسې شي او دا غي لمن کله کې ونی شي که هر قسمه سختی راځي پریشانی راځي نو هغه ځان تیار کې خود حق پرستو لمن سونی شي کله کې ونی شي بهرحال التب ګوردا مشران زمون انکار کوي مونږ ته وای چې تاسو مونږ د حق نه منع کړی نه دي تاسو په خپل د حق نه منکرین وي مونږ به بیا ورته وای چې د شپې ورځې خبرې وي زمانہ به ډیره تیر شوی رایات کې واغی چې رایات کې نو بیا به د شرم ناغي واسر الندامه لما راوا العذاب چې عذاب ویني نو د شرم نه بسترګي ټیټي کی او خپل شرم بیا پټي خپل شرم با پټي د دې لپاره چې زمادي مخالفینو دي کارکنان د پته ولګي د ماته او به تنس کوي سمراته کوي الته کې بم دي شرمېږي تنس بګي الله پاک وای چې د دې د مکالمه ختم شي نو د دوانو ډلولا د تابعین او متبعین ټول ته په دې مره کې ور زنجیران واچو توقونه ورته واچو او پرشتو ته وایي چې دې زنجیران او توقون نه راکاږي جهنم ته الله زموږ د دې حالت نه حفاظت
دا پس منظر الله جل جلاله په دې ځای کې بیانې ولو ترى وکاش توینه اذ الظالمون اغه وخت ظالمان موقوفون عند ربهم دی بولاړي د خپل رب مخیتا د حساب کتاب د پاره يرجع بعضهم الى بعضنا يوب قبل بان خبر ورړي يرجع بعضهم الى بعض القول يوب قبل بان خبر ورړي یعنی رد کوي به یو کس په بل باندې القول خبره یو به یو ته چې دا استاد وجه نه گمراه شوم بل ته چې استاد وجه گمراه شوم يقول الذين استضعفوا ويبا كمزور خلق کارکنان للذين استكبروا متكبرين تا خلق ته ځان بلوي غنو لیډران لولا انتم کاش کتا سنوي لكنا مؤمنين من مؤمنان و په حق لار روان و نو سم موږ سره موقره چې په خپل عقل سره ګوري وګورو چې څوک په حق لري څوک په نه حق لري دغه کافرانو سره خپل عقلو په دې کې د خپل عقل لږ انتکار غسته 100% ورته معلومه شي و چې دا قران او صاحب قران په حق لري او دا نور سړي په باطل شي په باطل دي موږ هم هغه شانیو کچري موږ لږ وانت سوچو کو ځکه چې هغه حیوان ناطقو اغیلم الله بک عقل ورکړو موږ لم الله عقل لا کړو کله عقل سره موږ ادراک کو نو څنګه چې انسان د دنیا د ګټلو لارې پیژني په عقل سره پیژني دا شان انسان د دین د ګټلو لارې پیژاندې شي او چې د عقل استعمال کی اعلی قال الذين استكبروا وبوي اغه خلق چې ځان لوی غنو یعنی لیډران للذين استضعفوا اغه خلق ته کمزوري یعنی خپل کارکنانو ته بوي انحن صددناكم اي منغ تاسو لري کړي وي عن الهدى د حق لارنا بعد اذ جاءكم پس د دین چراله تاسو ته حق نو لا اغي ورته چې منغ تاسو نه من کړي بل کنتم مجرمین بلکې تاسو مجرمان وي تاسو په خپل جرم کوونکی وي وقال الذين استضعفوا نو بوي ورته تابعين د مکالمه جواب بوله ورکی استضعفوا خلق چې کمزوري یعنی تابعین للذین استكبروا خلق ته ځان بلوي غنو یعنی لیډران متبوعین بل مکر الليل والنهار بلکې دا تدبیر د شپې او د ورځې دی یعنی د ډیر زمانه خبره ده دا چې تاسو ته وایم چې تاسو مونږ گمراه کړی دا مونږ چې تاسو مونږ گمراه کړی وي تاسو مونږ د شپې ورځ دا تقریرونه کول چې دا قران او صاحب قران په نه حق لري نو دا د ډېر زمانه خبره ده بل مکر الليل والنهار دا تدبیر د شپې د ورځې دی اذ اغه تأمروننا چې تاسو مونږ ته حکم کو ان نکفر دا چې مونږ کفر کو انکار کو بالله د الله تعالی نه ونجعل له او جوړ کو مونږ غسر اندادن شریکانو نو اسر الندامه نو پټ پکې دی خپل ندامت خپل پیمانتیا په پټ کې د څه د وجنه چې دا مخالفین را باندې تنزونه کی او یا د اسرو کې دا کم حمزه نو خاصیت د باب افعال په خاصیاتو کې یو خاصیت دی سلب ماخذ نو د اسرونه معنا خپل ختم شي د پټولو د ازهرو معنا بشي نو چې کله سلب ماخذ خاصیت پکې وچلې نو اسرو په معنا د ازهرو شي معنا به دا شي چې اسر الندامه ازهر الندامه هغه خپل پیمانتیا به راخکار کی ځکه دی وړه مناظره وکړه نو مناظرې نه پس خپل پیمانتیا سکی راخکار کی لما اغوخر او العذاب چې دی عذاب ویني نتیجه به سید دی ټول ارسو دای نتیجه ده وجعلنا الاغلال وبواب چومنگا الاغلال زنجیران توقنا فی اعناق الذین پسټونو د هغه خلکو کې کفرو چې کفر کړي انکار کړي هل یجزون الا ما كانوا يعملون وی بدل بنشي ورکول دوی ته الا مگر د هغه عمل كانوا يعملون چې دی په دنیا کې کو یعنی الله جل جلاله چا سره ظلم نه کوي بلکې د خپل عمل بدل ورته په قیامت کې ملو شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکي یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا الله موږ د باطل پرستو نو ساته یا الہ موږ ټول حق پرست کې یا الله په حق لار باندې موږ مستقیم ساتي یا الله ته چې موږ د صراط مستقیم باندې یا الہ العالمین دا جون را نصیب کړه په دې صراط مستقیم باندې موږ ثابت قدم وساتي
او دا خلق د مکر او فریب نه چې کوم په باطل دي دا غیر چالونه یا الهی العالمین موږ بچو ساتي او موږ ته مرګ په صراط مستقیم باندې راکې دا باقی ژوند هم زموږ په صراط مستقیم کې یا الهی العالمین زموږ اهل او عیال زموږ بچي او زموږ دوستان ملګری زموږ شاګردان او مقتدیان ټول یا الهی العالمین په صراط مستقیم باندې روان کې د شیطان او د شیطان د ملګرو د اغواکارۍ نه موږ ټول ساتي یا الهی العالمین دا قرآن زموږ د ژوند قانون وګرځي زموږ د ملک قانون وګرځي یا الهی زموږ په عدالتونو کې دا قرآن یا الهی العالمین کې دی یا الهی العالمین د لړ بیکارې دا قانون ته ختم کې یا الهی العالمین زموږ د خوږ وطن د قرآن په قانون سره خپل کې یا الهی العالمین چې کوم د قرآن قانون یا الهی العالمین نافذ کوون کې خلق دي داغي امداد او نصرت کې کوم چې مخالفین دي هغه تباہ او برباد کې او زموږ د دعا د خپل محبوب په خاطر قبول او منظور کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.